السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. له وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د عوامي نیشنل پارټي صدر او له بلوچستان څخه ټاکل شوی سېنیټر ایمل ولی خان ولیدل. په ملاقات کې پر سیاسي چارو او په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر ساتندوی چاپیریال باندې خبرې وسوې. د سېنات ډیپټي چیرمن سیدال خان ناصر ویلي دي چې د پاک سعودیا تجارتي اړیکو په وده کې سعودي ویژن 2013 ډیره د پاورتیا چاره ده او د پاکستان حکومت به د سرمایه‌کاري، روزګار او ټکنالوژي په لار کې تر خپل وسه پورې هر ډول مرستې وکړي. په سعودي کمپنی پرمیشن او بزنس ایکسټنشن سمیټ 2016 کې د 12 پاکستانی کمپنیانو او سعودي الراهي ګروپ تر مابین پر یاداشتونو هم و یوز باندې لاس لیکونه وسول چې په رونا کې به پاکستانی کمپنیانی په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاري او کاروبار پیل کوي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل له کوټ څخه د تربت لپاره د ساوث ایرلاین د لومړي ډومېسټیک پرواز او دفتر پرانستنه وکړه. د بلوچستان گورنر څرګنده کړه چې کوټه او تربت د هیواد د فضايي نیټورک سره تړاو موندلی دی او ډیر ژر به له ژوب او پنجګور څخه هم د پروازونو پیل وکړل سي. گورنر په سیول هیویشن اتارټي او ساوث ایرلاین باندې ټینګار وکړي چې د ژوب، پنجګور، کراچي، اسلام آباد، ملتان او ډیر اسماعیل خان تر مابین دي هم ژر تر ژره پروازونه پیل کړل سي او کرایه دي هم مناسب وټاکل سي. هغه ویل چې د شو فضايي اړیکو له لارې به د تجارت، سیلګري او سرمایه‌کاري نوې لارې پرانستل سي او غونډې ته د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړي رحمت صالح بلوچ او د کوټي هوایي ډګر جی ایم خالق کاکړ هم په خپل ویناو کې دغه چاره په بلوچستان کې د فضايي اړیکو د ودی او ولسی اسانتیاو د پاره په زړه پورې وګڼله. هغوی زیاته کړه چې د نوو پروازونو له پیل څخه به د بلوچستان ولسته د سفر لپاره خوندي، ګړندي او په زړه پورې اسانتیاوي په برخه سي. د بلوچستان له گورنر جعفر خان مندوخیل سره د پاکستان مسلم لیگ نون د نوموړي مخور چودري نهیم کریم په مشرۍ کې یوې کشمیري ډلې په گورنر هاوس کوټه کې ولیدل. د ملاقات پر مهال د بلواکه جموں او کشمیر پر اوسنی چاپیریال، د کشمیریانو د خپلواکي پر حقوقو او یو د بل د خوشي پر چارو باندې خبرې وسوې. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل وویل چې له کشمیر سره د پاکستان اړیکې یوازې جغرافیایي نه بلکې پرهیمان تاریخ او قربانیانو باندې بنسټ لرونکي اړیکې دي. د پاکستان پیپلز پارټي بلوچستان د ښځینه څانګې غونډه د بلوچستان اسمبلی د ډیپټي سپیکري غزاله ګوله په مشرۍ کې وسوه. په غونډه کې د بېنظیر انکم سپورت پروګرام چارواکو په صوبه کې د روانو منصوبو پرمختګ او اقدارانو ته د ورکول کېدونکو اسانتیاو په اړه معلومات وړاندې کړل. په غونډه کې د بي هاي اس پی د نوري پاورتیا او ولسی شګړې د پاره پر بیلابېلو تجویزونو غور وکړل سو او د شزو د شګړې په لړ کې له یو بل سره د مرستو د ادارو ترمنځ د هډیکو د پاورتیا پر خبره باندې حواله وکړل سو. په غونډه کې د هیواد او بلوچستان د شهیدانو د لوړو درجاتو ټپیانو ته د ژر روغتیا او پاکستان کې د تلپاته امن او ټینګتیا د پاره ځانګړې دعا وکړل سو. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه وفای ته ورسېدل او مشترک اجازت د لوی الله پامان.